دا ډېر اهم سوال دی او دې سوال د نیکانو خلکو ملاګانې ماتې کړي. موږ ختمه کړه دا میاشت د صیام او د قیام او د دعا. خو اوس دلته سوال دا دی، الله اکبر، هل قبل منا ذلك؟ دا روجې به زموږ نه قبولې شوي؟ دا ډېر اهم سوال دی او دې سوال د نیکانو خلکو ملاګانې ماتې کړي دي. الله په قرآن کې د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله وی مؤمنان هغه دي چې ورکوي هغه څه چې مولا ورکړي، خو زړونه یې یره کړي چې دوی به الله ته واپس کړي. عایشه رضی الله عنها تپوس وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. دا حدیث امام احمد امام ترمذي راوړی، وی یا رسول الله دا به هغه کسان هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، دا به هغه زناکاري، هغه شراب چې څکي، هغه لاګانې چې کوي د الله نه یېرېږي هغه دي. نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا یبنة الصدیق وی، د صدیق لور وی دغه نه دي، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. دا وی هغه کسان دي، واوري خدي ته غوږ کېدی، وی ای عایشې دا هغه کسان دي چې روجې نیسي، منځونه کوي، صدقې ورکوي او یریږي چې الله به تې قبول کړي او که نه د هغې د لاسه جاړي، د هغې د لاسه یریږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به کله مانځه ته مخکې کړی شو، نو وی دومره به یې جړل چې بیا به څوک د هغه په تلاوت باندې نه پوهېدو، دومره به یې جړل چې څوک به د هغه په تلاوت نه پوهېدو. سوال دا دی چې ولې به یې دومره جړل؟ دا به یې دې د لاسه جړل چې الله به زما د مونځ قبول کړي او که نه. الله اکبر. او هغه دومره اوچت خلک دي او هغوی ته دا سوچ ته او دا فکر دی چې الله به قبول کړي او که نه، او ما ورته داسې مطمئن، داسې خوشحاله، روجه جي لاړه وی، روجه جي ختمه شوه، خوشحاله دی، قبوله شوې ده وایه که نه. ګوره کله چې یو تجارت موسم ختم شي، په یو ځای کې مثال کې موږ دې شوی میله ولګېده، میله د کتاب میله، د لرګو میله، یا د هر شي میله چې ولګېده، میله ولګېده او بیا ختمه شوه. نو بیا څه کوي دا تاجران؟ کینی په خپل دفتر کې او په خپله کمره کې او ځان سره هغه خپل کسان کینی کوم چې د سره کار کوي، وی لیسټ راوباسي موږ څه ګټلي دي او موږ څه بېللي دي. میله خو ختمه شوه، خو سم ګټلي سم بېللي تاسو خو ګورئ که نه؟ هغه ګرمه ګورمي وه، اوس به پته ورېږي. موږ هم یو تجارت اوس ختم کړو، خو دا د آخرت هغه تجارت و، تجارت تنجیکم من عذاب علیم. هغه تجارت چې د آخرت نه عذاب نه خلک بچ کوي، هغه تجارت موږ ختم کړو. راشه اوس خو لږ کینو که نه، لږ بنده کمره کې ځان سره به لږ کینو، تم کښېنه زه به هم کښېنمه، ته ځان سره لږ سوچ وکړه، زه به ځان سره لږ سوچ وکړم موږ څه ګټلي دي په دې تجارت کې او څه هم بېللي دي. دا پوره میاشت موږ تېره کړه، څه فایده موږ وکړه په دې پوره میاشت کې؟ څه موږ ته میلاو شو، څه زموږ نه ورک شو، څه فایده موږ زده کړه؟ زموږ اخلاق بدل شو که نه؟ زموږ عقیده بدله شوې ده که نه؟ ښه شوې ده که نه؟ زموږ اعمال بر روان دي که په کمېدو دي؟ دې ټول خبرو باره کې سوچ پکار دی. نو زه تاسو ته دا وایم، ای قدرمنو او ای زما زړه ته نږدې مسلمانانو وروڼو او خویندو، د دیندارۍ نه بعد بېدینۍ ته وانه وړئ. ګورئ عرض درته کومه، د دیندارۍ نه بعد بېدینۍ ته وانه وړئ. ګورئ جومات کې منځونو نه بعد بیا کورونو ته منځونه وینسئ. ګورئ منځونو پابندي چې م کوله د هغې نه بعد بېلمازه نه شئ. ګورئ قرآن هغه تلاوتونه م کول، قرآن پرې نه دی. ګورئ د شپې هغه تهجد پرې نه دی. ګورئ داسې نه چې د شپې د تهجدو پر ځای اوس بیا موبایل نه والې او بیا هغه ګناهونو ته واپس شي. نه مه واپس کېږي. ګورئ بیا او خپل اعمال مه بربادوه.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اے ایمان والو امنید اللہ و امنید اللہ دا رسول. ولا تبطلوا اعمالکم او ما بربادوی عملنا خپل. اللہ ما بربادوی عملنا خپل. نظم تاسم ما بربادوی خپل عملنا گوره ما بربادوی خپل عملنا. عمل بربادول دی توی کنا چیز موسم مطابق دیو کو بیدی پریخو او بیدی سر سر سوچوم نشتی چی سب شیوی سب نیشی. دا اللہ نویریگی دا اللہ نویریگی. وسم منگ سر الحمدللہ موقشتی او خصوصا دا ٹیم نده دا تفسیر دا خوشحالی خبر ذکر کم. وس لک سات بعد با نور ڈوبیگی کنا بانگ بوی او کیدی شی دا اخیرنه نوری در رمضان چی ڈوب شی کیدی شی دا اخیرنه ورزی. تاسو یو خوشحالی بیان کم یو حدیث کی دا رازی. یو حدیث کی خدا ری چی اللہ هر شپه خلق دا ور نازاده بیشمار خلق اللہ زاده دا خو صحیح دا. و یو بل حدیث کی دا رازی چی کل دا نور ڈوبیگی و اخیرنه رمضانی یعنی اخیرنه ورزی وی اللہ ملائکو توی چی اے ملائکو نن دومره خلق دا ور نازاد کی لکه سمره جی تاسو طول میش ازاد کری.